بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه سراج محمد، تاسو ته مې یوټیوب چینل کې ښه راغلاست. امید لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې مو په تن وي. ملګرو، ستاسو سپورټ ته اړتیا لرو. زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پرون د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د شلوريز T20 ورلد کپ چې کوم میچ و هغه د باران له وجې لغوه شو، ونه شو. دواړو ته یو پوینټس میلاو شو، خو د افغانستان چې کوم راغلي مینوال وو هغوی هلته خفه شو چې میچ ونه شو، خو بیا هم زموږ اتلان راووتل او په هغه باران کې زموږ افغانانو ورونو سره انځورونه ویستل، په سوشل میډیا باندې وایرل شو. عطیه الله عابد صاحب دغه پوسټ په خپل فیسبوک پاڼه باندې شیر کړی دی. د افغانستان تصویر پرون راهیسې دې عکسونو ته ګورم او فکر ورته وړم چې یو افغان به بل افغان سره دومره مینه کوي چې حد یې نشته. تاسو دې ځوان احساس ته وګورئ چې راشد خان یې ځان ته رانږدې کړی. تاسو راشد خان دې لاس ته وګورئ چې خپل وطندار ته یې په مخ راښکلی. څومره ښکلي دي زموږ د وطن سره د وطندار د مینې دا تصویرونه. تاسو چاپېر ولاړ خلکو په څېرو کې مسکا ته وګورئ، سترګو کې ځلا ته وګورئ. دوی د کوم باچا دیدن ته، د لیډر سلام ته او یا د پیر احترام ته نه دي راغلي. دوی د افغانستان محبت راکش کړي دي، د بیرغ لیدو ته راغلي، د سرود اورېدو ته راغلي. او د راشد خان یاران هغه اتلان دي چې د افغانستان روح یې ژوندی ساتلی، ځکه خو ورباندې دومره ګران دي چې نه باران ته او نه تاوان ته ګوري او اور ته وردانګي چې جانان دی پکې. د ټولو شریک جانان افغانستان دی چې راشد خان یې قهرمان دی او چاپېره ولاړ خلک هر ځای کې ورته سترګو په لار خلک یې مینان دي. د مینې دا تصویرونه په ژوندي وي او تعبیر یې نږدې دی. انشاءالله الله دې وکړي چې زموږ افغانان او زموږ اتلان همداسې خوشحاله او مسکا یې په مخ وي، ځکه دې اتلانو زموږ د روح ژوندی ساتلی، زموږ د وطن روح یې ژوندی ساتلی، زموږ په مخ یې هر کله مسکا راوستې. الله دې دوی ته ډېر عمر ورکړي چې ټول عمر زموږ دپاره بریاوې ترلاسه کړي، زموږ په مخ خوشحالیانې راولي. ملګرو، دغه تصویران تاسو هم په سوشل میډیا باندې نشر کړئ، شیر یې کړئ. دغې اتلانو مینه چې زموږ افغانانو ورونو سره یې کوي، الله دې بریاوې راولي. او اردو کې یو متل دی، وایي تم جیتو یا هارو همې تم سے پیار ہے. موږ تاسو سره مینه لرو، تاسو سپورټ کوو، همیشه به موږ سپورټ کوو. نو ملګرو، دا تصویران در سره په سوشل میډیا باندې شیر کړئ چې ټوله دنیا وګوري چې افغانان پیسفول خلک دي، یو بل سره مینه لري، خپل افغانان ورونو سره مینه لري. زما هم دا پیغام و ملګرو، ویډیو در سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې والسلام.